تپوس کوو خو پیله به ستاسو اجازت ضرورت اوکې تپوس وکړئ که نه بېرته دا راته ووایه چې زمونږ خوږ پیغمبر کله والد صاحب وفات شو نو زمونږ د خوږ پیغمبر عمر څومره میراجي صاحب ته کوم نه ذهن کې نشته دا سر په دې خاطر زده کړه کوو که نه زمونږ د خوږ پیغمبر چې کله والد صاحب وفات شو دا یو پوښتنه کوم سیوانه زمونږ د خوږ پیغمبر عمر څومره یاره 12 کاله تقریبا هسې په کار دي چې دا خبرې وچیړو د دین زده کړې باره کې کمزوري اول زه بیا راپسې نور حقیقت نو په کار دي چې دا څه ناسه زده کړه وکړو د دې نن تپوس وکړه یا اخره کې پروګرام ختم شي بیا جواب وایم صحیح ده مونږ یو پوښتنه کوو خو پهله د اجازت ضرورت دا زه یو تپوس کوم زمونږ خوږ پیغمبر چې کله والد صاحب وفات شو زمونږ د پیغمبر عمر څومره شپږ میاشتې په سوال پوه شوې زمونږ خوږ پیغمبر چې کله والد صاحب وفات شو نو زمونږ د پیغمبر عمر څومره یتیم پیدا شوی و څه وایې زموږ خو دوره عمر نشته نو دوره تجربه شته خو بس عمر دې دوره نه مونږ د خوږ پیغمبر چې کله والد صاحب وفات شو نو د هغوی عمر څومره د نبی علیه السلام عمر څومره و نبی علیه السلام چې کله د هغه والد صاحب چې کله وفات شو نو د نبی علیه السلام عمر چې کوم دی دغه ټایم کې 4 کاله عمر وي زه نن چې لړ شي که نه ویې ګورئ زه به اخره کې به جواب دا یو پوښتنه کوم زمونږ د خوږ پیغمبر چې کله والد صاحب وفات شو نو زمونږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د هغوی عمر څومره یاره نو دغه خو راته دوره معلومات نشته الله دې رقم عمر دې څومره عمر خو مې تقریبا یعنی کم از کم تقریبا 63 سال وایي تقریبا 60 یا 63 داسې وایي ماشاءالله واه زه دغه یو پوښتنه کوم چې کله زمونږ د خوږ پیغمبر والد صاحب وفات شو د هغوی عمر څومره د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې د هغوی والد صاحب وفات شو ماشاءالله ډېرو ته پته نشته وجه څه کې دی په دغه یې نه پهچان دغه نه او معلومات ورته نه محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی دا یو پوښتنه کوم ورور زمونږ د خوږ پیغمبر چې کله والد صاحب وفات شو نو زمونږ د خوږ پیغمبر عمر څومره صلی الله علیه وسلم مینه نشته که نه دغې پله زمونږ خیال نشته مینه نشته څه محسوسې شته دي خو بس هغه د زړه هغه نه کمزوري و زیات نه یو کوش شوي د زړه نه صحیح ده زه الله دې معافي وکړي دا یاد کړه ښه نه دا یو پوښتنه کومه زمونږ د خوږ پیغمبر چې کله والد صاحب وفات شو نو زمونږ د خوږ پیغمبر عمر څومره و نره پته راته نشته پته راته نشته ته څه وایې نره 30 کاله یې جوړې 30 کاله 30 خو دغه شان 13 کاله هېر شوی دی اوس هېر شوی دی اورېدلی دی الله دې معافي وکړي بس کمزوري ټول کمزوري لږه مینه په کار ده سوال دوره ګران نه دی مونږ دا یو پوښتنه کوو چې زمونږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کله والد صاحب وفات شو نو زمونږ د خوږ پیغمبر عمر څومره یاره ما ته خو اندازه نشته به بیخي نشته بیخي راته نشته څه وجه کېدی شي انه زه ما خو نه تعلیم کړی نه مې سبق ویلی انه زه نیم په پته پوهېږم هسې په کار دي چې د خپل خوږ پیغمبر ژوند وګورو که ډېر نه دا بنیادي خو وګورو خامخا او ډېره مننه خوشحاله اوسئ زه دغه یو پوښتنه کوم چې کله زمونږ د خوږ پیغمبر والد صاحب وفات شو د هغوی عمر څومره د حضور صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې د هغوی والد صاحب وفات شو ماشاءالله ډېرو ته پته نشته وجه څه کې دی په دغه یې نه پهچان دغه نه او معلومات ورته نه بعضې خبره داسې چې ډېره ډونګه وي که نه ان د هغې تپوس نه دی پکار خو دا خو بنیاد دی که نه چې یو سړي ته دا پته مثال نی که نه لکه د افسوس خبره ده په دې خاطر موږ دا پروګرام چیړو چې دا زموږ په دې ذهنونو کې راشي حقیقت خبره خپل خوږ پیغمبر سره نور خو هېڅ نه شو کولی د مینې لږ اظهار بالکل
بالکل حقیقت خبره ده ډېره مننه خوشحاله اوسئ بس مور دی وایي چې مور یې وپاشي د شپږو کالو ماشاءالله چې کله یې والده وفات شو نو څومره عمر تقریبا 6 کاله و چې کله یې نیکه وفات شو نیکه خو مخکې وفات شو کله چې نیکه وفات شو نو زموږ د خوږ پیغمبر هغه وخت څومره عمر نو هغې راته څه معلومات نشته چې کله یې نیکه وفات شه که نه نو هغه وخت د هغې عمر 8 کاله اته کاله صحیح دی ټولې ځوانان دي ګوري څه پیغام ورکول غواړي بس ټول اوسې الله راغلي یو بل سره مینه محبت او خوشحالۍ دي ډېره الله دې د پښتنو دغه مینه محبت پر اختیا کړي او دغه یو مینه پاتې ده بقیه موږ سره هېڅ نشته ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ خوشحاله ته څنګه نه تا څه نوم دی عاطف دا پروګرام له اوس رالې که نه وختي نه دی اورېدلی اوس رالو په دې ساعت دا یو پوښتنه کوم زموږ د خوږ پیغمبر چې کله والد صاحب وفات شي د هغې عمر څومره والد صاحب والد صاحب چې کله وفات شي نو هغه وخت کې زموږ خوږ پیغمبر څومره عمر والد صاحب خو دا هغه نه نو څوک نو پیدایش نه مخکې وفات شو و زبردست نر دی نر ته څنګه ورونو و ماشاءالله ماشاءالله پروګرام دې جوړ کړی زه خو ګورم ستاسو پروګرام ګورم ښکلي دوستان دې دا ساعت ګوري دا ځوانانو ته څه پیغام ورکول یاره زمونږ ینګ جنریشن ته دا خبره کوو خاکسار صاحب چې لکه کم از کم دا 14 اګست هم را روان دي نه دي کې دا ډنګ ډونګ خوند نه کوي کوم خیال کړی که نه څوک وایي ټیکسلا ته ځم څوک وایي اسلام آباد ته ځم څوک وایي چېرته ځم نو دا بالکل خوند نه کوي په دغه غرض باندې ته یو 2 رکعته نفل ولې نه کوې چې الله پاک مونږ آزاد کړي یو ګوره که چېرې مونږ یې نو آزاد کړي نو اوس په لکه د هندوانو په انډیا کې ورشه د مسلمانانو څه حال دی تاسو خپله ګورئ سوشل میډیا تاسو استعمالوي دلته زمونږ چې کوم دی نو ختمونه مونږ دستاربندۍ کولاو کوو ډېرې چې کوم نور اسلامي کارونه دي هغه مونږ ښه کولاو کولی شو نو مونږ دې خلکو ته دا وو که نه چې کم از کم لکه دا په دغه غرض باندې دا ډنګ ډونګ او دا ګانې اورېدل دا بالکل په دې باندې زمونږ رب چې نو هغه ډېر زیات خفه کېږي زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې ګانې ایجاد دا شیطان ابلیس کړی دی بالکل نن بالکل زموږ زیاتره ځوانان د دې نه نه دي خبر بالکل بس لکه څه تې جوړېږي اوس ما ګانا واورېد نو څه چل به وشي او زه تاسو ته یو خبره کوم یو سړی چې ګانا واوري تاسو چېرته انټیک وکوئ نو په هغه 15 چې ګانه څومره منټونه یې که نه دومره به ستا په سر درد دي دا تاسو چېرته چیک کوئ چې کله هم دغه ټیم تیر شي نو بیا به ستا سر چې کوم دی نو هغه ټیک شي ډېره ډېره مننه کوم خاکسار صاحب ستاسو او زمونږ ستاسو دې چینل ته ډېره ډېره مبارکي وځکه دا زه ګورم خپله او زمونږ خپل هم یو چینل دی هغه